سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه اوسئ، ژوند، زندګي او صحت هم ښه وي او زموږ یوټیوب چینل ته هم ښه راغلاست درته وایو. ګران دوستانو ملګرو، موږ نن ورځ یوه ډېره مهمه بهترینه ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو ټولو دوستانو ملګرو مینهوالو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو کې زموږ موضوع چې ده د یوټیوب پیسې د افغانستان په بانکونو کې اخیستل په همدې اړه ده. لکه څه ډول چې همدا مشکل اوس وخت کې پیدا شوی دی، مثال چې د افغانستان په بانکونو کې مثال د یوټیوب پیسې اخیستل لږ مشکل دي. ډېرو یوټیوبرانو سره اوس همدا تشویش دی، همدا سوچ فکر مل دی چې همدا بس حل کیږي، مثال په آینده کې کیږي، بیا اوس کیږي نه کیږي. ما ډېر کمنټونه هم په همدې اړه بانکونو سره پرېښودل، مثال په پاڼې نه مې هم کمنټونه پرېښودل، میسجونه مې هم وکړل، مثال په افغانستان کې عزیزي بانک، اسلامي بانک، آی بي بانک، خو اخر هم دوی ماته ځواب په وخت سره را نه کړ. نو زه په همدې وتوانېدم چې بانکونو ته لاړ شم او له نږدې مثال له دوی سره ووینم. نو په خپله ما همدا ډول ګام پورته کړ، مثال لاړم له بانکونو سره مې له نږدې ولیدل. نو دوی ماته په همدې اړه پوره توضیحات راکړل، مثال پوره معلومات یې راکړل. او ما له دوی څخه پوښتنه وکړه چې مثال دا څه مشکل دی، څه ستونزه ده له بانک د معاون څخه اسلامي بانک. دوی ویل چې مثال همدا یوه ستونزه پیدا شوې ده اوس وخت کې له موږ داخل کې نه ده، له خارج طرف نه ده، د کومې پیسې چې دي وایر ټرانسفر دا نه رالیږي. خو دوی مو ته یوه دا خبره وکړه مثال چې تاسو اوس هم پیسې اخیستلی شئ، خو په یوه شرط سره چې تاسو خپله بزنس اکاونټ ولرئ، مثال په انډیویډول اکاونټ، په شخصي اکاونټ. مثال همدا اوس هم نه کیږي، فعلا همدا بند شوي دي، ځنډېدلي دي، خو کیدای شي په آینده کې وشي. عزیزي بانک سره مې هم لیدلی و، زه تاسو ته سکرین شاټ هم ښیم، ما کمنټونه هم کړي، مثال د کمنټ په مقابل کې موږ ته هم ځواب راکړی و، همدا ځواب تاسو وینئ. همدا کمنټ ما دوی ته پرېښودلی و چې مثال ستاسو په بانک کې د یوټیوب پیسې موږ اخیستلی شو، درومي ستاسو بانک ته که نه راځي دا پیسې. نو دوی په ځواب کې لیکلي و، تاسو وینئ اسلامي بانک چې مثال ګرانه پیرودونکیه د شرکتي حسابونو له لارې کولی شئ چې مثال پیسې ترلاسه کړئ، خو ستاسو حساب که انفرادي وي مثال نو په هغه صورت کې بیا نه شئ کولی چې پیسې ترلاسه کړئ. که ستاسو مثال یو داسې اکاونټ وي مثال چې د شرکت بزنس اکاونټ وي، مثال په غټه سطحه وي، نو بیا تاسو کولی شئ چې همدا پیسې اوس هم ترلاسه کړئ له یوټیوب پیسې د افغانستان په بانکونو کې، مثال په خپله اسلامي بانک کې. خو فعلا که ستاسو شخصي اکاونټ وي، انډیویډول اکاونټ وي، مثال په همدې کې بیا تاسو نشئ کولی چې خپله پیسې له یوټیوب څخه د افغانستان په بانکونو کې ترلاسه کړئ. نو ما بیا په همدې اړه دوی سره ډېره خبره وکړه چې آیا دا همدې مشکل چې اوس پیدا شوي دا په آینده کې حل شي، مثال په راتلونکي کې حل به نه شي. دوی چې امکان ده ولري چې وشي، دا مثال د حالاتو په کتو سره دا هر څه ښه کیږي. نو زه تاسو ټولو یوټیوبرانو ورونو ته هم دا ډاډ درکوم چې دا ډاډګیرنه درکوم چې تاسو هېڅ هم دې ته کوم تشویش مه کوئ. هغه یوټیوبران چې څوک افغانستان کې اوسیږي، چینل او ګوګل اډسن یې هم د افغانستان په ادرس وي، نو انشاءالله همدا مشکل به حل کیږي. عزیزي بانک والا موږ ته هم ډېر ډاډ راکړ چې مثال همدا مشکل به حل کیږي، مخته هم کېدل مثال همدا پیسې راتلې، او اسلامي بانک والا هم چې دلته هم خلکو اخیستلی، خو اوس فعلا همدا ځنډېدلي دي. نو انشاءالله امکان ده ولري چې همدا وشي. نو په همدې برخه کې مثال لږ هڅه تاسو هم کوئ، بانکونو سره مثال تماس نیسئ. همدا ډول چې څومره د موضوع مثال لږ پراخه وي، چې ورته یې متل چې د یوه لاس څخه ټک نه خیږي. نو په همدې خاطر چې څومره ستاسو همدا موضوع لږ شریکه ډېره شي مثال له بانکونو سره، نو بانکونو والا هم هڅه کړو په همدې نه غور کړو، په همدې نه چې دا خو مثال مهمه ده. نو دوی بیا حتمن هڅه کوي چې همدې ته یوه د حل لار ولټوي، مثال چې دلته د ډېرو خلکو پیسې بندي، دوی بیا د هغه خارج سره هم خارج ملکونو کې هم له بانکونو سره په تماس کې کیږي چې همدا پیسې کوم مشکل چې دي اوس همدا حل کوي. نو تاسو د ټولو یوټیوبرانو ورونو ته همدا ډاډ درکوم چې تاسو هېڅ وارخطا کیږئ مه، او انشاءالله حل کیږي.